دا یو ملګري سوال کړی دی چې یو نوجوان داسې دی چې هغې ته مور او پلار جینۍ کړې ده، یعنې مور او پلار ورته کوژدن کړې ده، او اوس هغه هلک وایي چې دا زما نه ده خوښه. نو آیا ما ته په دې کې د شریعت څه حکم دی؟ نو ګوره، د شریعت خو مونږ ته او تاسو ته چې دی لکه داسې د یو خوشحالۍ ژوند راکړی دی، سکون ژوند دی راکړی دی. خو که چېرې مونږ ځان د قرآن او د حدیث نه خبر کړو، دا نن چې مونږ ته کم ټینشن دی دا ولې دی؟ دا ځکه دی چې مونږ د قرآن او حدیث نه خبر نه یو. علما تاسو چېرته ولې د ټینشن ورته شته نشته دی؟ ولې نشته دی؟ چې د قرآن او حدیث نه خبر دی که نه. دا کله چې ماشوم زلمی شي، یعنی نوجوان ماشوم وي، بیا دا زلمی شي، مور او پلار د شورو نه د دې په فکر کې که دا جنۍ ده نو هغه هم فکر کوي، او که دا د هلک نو د هغې هم فکر کوي چې یاره زمونږ دې بچی له هم ښځې میلاو شي او ښځې کې د دې کوژدن وشي، ځکه چې د دې میدان نه مور او پلار تېر شوي، او بچي دپاره هم دا کوشش کوي چې دې ته مونږ ښځې کې انتخاب وکړو، او د هغې د وجې نه هغو کوشش کوي. کله چې مور او پلار کوژدن وکړي دې بچي له، او دا بچی زلمی شو، دا وایي چې دا زما نه ده خوښه، نو دې بچي ته شریعت اختیار ورکړی دی چې دې دا پرېښودی شي. خو نه، که دې د دې مور او پلار په مشوره باندې عمل وکړي، دا د دې لپاره غوره ده او بهتره ده، ځکه چې مور او پلار تجربه کار دي، هغه د دې میدان شهسوار دي، هغو چې دې دپاره کم انتخاب کړی دی، نو یقینا دا د دې دنیا او د آخرت فایده ده، غوروالی دی پکې. خو که چېرې دا جنۍ ووایي د بلوغت نه پس مور او پلار ته چې تاسو ماره دا کم رشته کړې ده، دا زما نه ده خوښه، یا دا هلک وایي چې دا زما نه ده خوښه، او په دې کې دیو دا پرېږدي، نو د شریعت په رو باندې د هلک ګناهګار نه دی، ځکه چې جنۍ ته او هلک دواړو ته شریعت دا حق ورکړی دی چې هغه په خپل مرضۍ باندې نکاح کولی شي. خو زمونږ معاشره داسې ده چې په دې کې مشرانو ته کتلی کېږي، نو چې مشر کوژدن وکړو د هغې خبره غورځول نه دي پکار، د پلار او د مور هغه اخیستل پکار دي، عمل پې پکار دی. خو که د هلک وایي چې یاره نه، زما مستقل ژوند را روان دی، یا دا زما نه ده خوښه، سبا زه د دې جنۍ حقوق نشم پوره کولی، زما طبیعت نه لګي، یا جنۍ وایي چې د دې هلک نشم پوره کولی، نو دا خو لا کوژدنې کړې ده. د 3-4 بچو موري، هغې کې یو سړی وایي چې زه د خپلې ښځې حق نشم ادا کولی، یا ښځه وایي چې د خاوند نشم ادا کولی، نو په هغې کې هم شریعت اختیار ورکړی، ښځې ته یې د خلع ورکړی دی چې دې خلع کولی شي، یعنې خاوند له څه نه څه مال ورکړي او ځان ته یې ازاد کړي، او سړي ته یې دا اختیار ورکړی دی چې دې طلاق ورکړي او د هغې نه څه کړي، ځان ازاد کړي. مولوي صاحب، یو سوال ملګري بل هم کوي چې یاره کله د هلک کوژدن کوي که نه کوژدن کوي، نو د پښتو په کلچر او په ثقافت کې دا مونږ ګورو که نه چې نن سبا خو لکه دا پښتانه خو ستر کوي که نه، نو یو ملګري دا سوال کړی چې یاره زه د کومه جینۍ کومه که نه چې دا زه د دې کوژدن نه مخکې کتی شم یا نه شم، دې کې څه ګناه شته یا نشته؟ ماشاءالله، تاسو ډېر ښه سوال وکړلو. یو پیره یو صحابي رالو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل، وی ما کوژدن وکړه. هغې وی کوم ځای کې؟ وی په مدینه کې انصارو کې. الله رسول ورته وی تا جنۍ کتلې ده که نه ده؟ وی نه مې ده کتلې. هغې وی کتلې به دي وه. د انصارو په دې سترګو کې څه شی وي؟ مطلب دا دی چې سترګو کې شی، دا مطلب و چې زنانه څه غټې سترګې چې دي، دا د هغې ښایست دی، او هغو سترګې لږې وړې وړې وې، نو کېدای شي هغې وی چې که سبا ستا خوښه نه وي. مطلب دا دی چې تا به مخکې کتلې وه. یو پیره کتل که دا زنانه ته په دې نیت باندې چې دې سره زه نکاح کوم، په دې باندې دا ګناهګار نه دی. زمونږ د پښتو کلچر دا دی چې یاره داسې نشي کېدی چې یو هلک ته یو جنۍ یا خپله خور او یا خپله بچی څوک پرېښودل. ګوره د دې هر شي یو طریقه کار دی. طریقه کار څه دی؟ کله د جنۍ کوژدن کېږي، نو دا مور او پلار د هغې نه تپوس کېږي. نو اوس یو پلار خو ډایرکټ نه راځي بچی ته خو دا نه وایي چې زه تا هغې له ورکړم، هغه وایي خو ډېر کم داسې ده. هغه بچی د هغې خپل د بیبي په ذریعه باندې وګوري، د هغې د ملګرو په ذریعه باندې وګوري. دقه شانتې هلک هم دا نه دی چې برای راست لاړ شي هغه جنۍ ته وګوري، یا هغه جنۍ راشي برای راست د هلک ته وګوري. هغې دپاره تصویر هم کېدی شي، هغې دپاره داسې مواقع کېدی شي، داسې یو حالات جوړول پکار دي هغې له چې د هلک دا جنۍ یو نظر وګوري، دا جنۍ د هلک وګوري. او نن سبا خو زه به دا ویم چې هغه اسان هم ده، خو
خو بعض داسې زمونږ لکه د قبایلو چې کوم علاقې دي دیهات دي په هغې کې لږ مشکله ده ځکه چې ډېر پردناکې زنانه دي نو هغه دا شی نه خوښوي خو البته چې داسې یو موقع یا تصویر هغې له ورکړي یا مطلب دا دی چې داسې یو محفل او په هغې کې هغه دغه وګوري یا دا په رشته کې راځي هغې ته لاړ شي جنۍ ته وګوري نو په یو نظر باندې ډېر ګناهګار هم نه دی الله رسول فرمایي بیا هغې ته تاسو ګورئ دا کتل ستاسو په نکاح کې مینه او محبت نور هم سیوا جزاکم الله خیرا.